یو کس پکې چې کم دنو لکه د شراب هم سکي دي سیټر د 100 لیټر شراب د موږ ریکور کړی دي د بس تعویذو کی د بس ټونو کی د بس دم دورهاوی دا کسان دي چې دې ته تاسو زنانه راځي جادو منتر ټونا ګنډا تعویز دا خبرت کوي دا نن د قانون په کټیره کې ولاړ دي دوی سره هیڅ هم نشته یو دوی هیڅ هم نشي کولای سچ کوي الله تعالی کوي دا الله تعالی ذات کوي دا غیب علم صرف او صرف الله تعالی سره دی جادو منتر ټونه مونږ کوي هغه د کور ودانولو لپاره نه ده هغه د کور ودانولو لپاره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې د غیب خبرونه وایي چې دا خار پیرګر ابیدا او دا خبيري تابع کړی دي او پلان کړی دي د دې سړي خواله چې ارڅوک ورغه نارینه کې زنانه دا سړی سلوي کورسي د مجن قبليږي او کله د په خبره باندې یقین وکړي دا سړی په قران کریم باندې کافر شو تاسو د خپل زنانو باندې لکه تبو تعالی شو کوي متابعه وکړي زمینداری لذي دکانداري لذي دفتر لذي بل شي لذي دا په کوم دربارونو باندې ګرځي راګرځي هغه ته پیرین دی او دغه ته پیرین دي هل ته خبرګره ده دلته خبرګره ده شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله دا غنه بیان کې مورید لري کې شک لیدل منو مشر عالم د زمونږ استادانو استاد الله دې غریق الرحمت کی وی کې چوکیدګار کې راتلم یو بیانې وای دی بیانې په دې خوا کې وسړې دي پنجره کې وسره توتین دي وسره برګي کتابونه وسره خودري خلکو پال ګوري پالونه وما ورته آشنا څه کې وزره خلکو پال ګورم ته بده شي کې ته بده شي کې ته بده شي وما 100 روپیا اخلي ودري مې زب تعالی 50 روپۍ درکم خپل پال پکې وګوره تر څو پرې دې مردار ویانو خوا کې وتناسوي زه مړه شیخه مخ کې تیرېګا پنځپيري وابي دا فتوی شي در باندې وای لګي نو ګوره دا خاطرګری ما پرګری نشتا دا ظالمان چې کله جنات تابع کوي په عجیب طریقه څلوي خورج دوی په جنابت کې او څلوي خورج ورسره به دا څلوي قدمه دا قران په لته باندې وای خو هدف له بيزان ورسي دغه نور سره به باز خراب جنات مشرکین ځان لتابع کی کله دې کاهن په خبره باندې چیرته ادبار وکړو چې بالکل د شی ولتاونه پلاني تعویز کړي دی پلاني تعویز کړي دی پلاني تعویز کړي خاندانی جنگونه جوړ شو او قران کریم کافر شو د سینه کور کې زموږ ساسو خور مور کافر شي ویني ما تا کافر شي وینو د دم د پاره وشین دوه له خلک ځان رسي اغیزه ګور باندې ځان دمای دم کې ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې څلورم جل کې امام قرطبي په اول جل کې کنز المال په لسم جل کې او امام الوسی په لسم جل کې او شیخ عبد السلام رحمه الله په خپل تفسیر نه هم جل کې تفصیلی خبره ذکر کړې ده چې په دم کې درې خبرې ضروري دي یو عربي دوی معنا به معلومه وي درې ماثور دم به چې هغه په صحیح احادیث باندې ثابت بالکل دا او هیڅ کوم مخالفت نه دی کوي خو عادت مستمره مو جوړه چې فیسبوک کې سبا اعلانات ورکړي چې پلانې دمګره دی واغه د وجید قرآن او سنت دمونه کوي کاروبار ته مو جوړه هیڅ کوم دې مخالفت نه کوي